یو کونډه ښځه چې خپله واقعه بیانوي چې هغه څنګه بدکارۍ ته مجبوره شوه او په دې نظام کې څنګه هغې خپل عزت وبایللو. د هغې خبرې در سره شریکوم. په دې ویډیو کې موږ سره تر اخره پاتې شئ چې تاسو هم د دغه دردونکې واقعې نه خبر شئ. درنو دوستانو، زموږ ستاسو په معاشره کې دا یو ډېره زیاته دردونکې خبره وي چې د یو ښځې خاوند مړ شي او هغې سره بیا څوک واده وکړي. یقینا چې داسې ښځو سره بیا واده له څوک زړه نه ښه کوي. دغه ښځه هم خپله واقعه بیانوي چې زما کله واده وشو نو موږ ډیر په خوشحالۍ ژوند تیرولو، خو څه موده پس زما خاوند وفات شو چې دا به الله تعالی ته منظوره وه. دا وایي چې د هغې نه پس په ما باندې بدې ورځې شروع شوې ځکه چې زما د سخرګنۍ هم غریبي وه او زما رونه او مور پلار هم غریبانانو او زما 3 بچي هم وو. نو ما په یو سر باندې د خپلو بچو کفالت نشو کولی. زما بدې ورځې شروع شوې او ما به په روډونو د پاسه او یا د یو او بل نه خیر خیرات او سوال غوښتلو، تر دې حده چې زه به د جومات مخې ته هم کېناستم. خو په دې ګرانۍ دور کې ما خپل کور نشو چلولی او نه مې د خپلو بچو خرچه سر ته رسولی شوه. په همدې وجه باندې چې زه ځوانه هم نو زما نه اکثر یو ځوان چې هغه سره ډېرې زیاتې پیسې هم وي ما نه به یې د ناروا کار غوښتنه کوله. بیا دغه هلک زما نه غوښتنه کوله، خو ما ورته ویل چې که ته ما سره دومره زړه لګوې نو ما سره واده ولې نه کوې. هغه وویل چې زه نه غواړم چې ستا بچي خپل کړم ځکه چې ستا خو 3 بچي دي او دا زما لپاره ډېره مشکله خبره ده. خیر ورځې تېرېدې او ما هم د دې هر څه لپاره خپل عزت وبایلو ځکه چې ما هغه سره بدکاري وکړله او ما د هغه نه پیسې واخیستې او بیا دا زما یو عادت هم جوړ شو چې ما به بیا هر وخت دا کار کولو ځکه چې چا به ما ته پیسې نه راکولې او که هر چا به هم پیسې راکولې نو د دغه ناروا کار غوښتنه به یې رانه کوله. دا ښځه وایي چې زما ژوند اوس ډېر په اذیت سره تېرېږي ځکه د خپل خاوند سره په خیانت باندې هره ورځ ځان ته سزا ورکوم. دا ښځه خپل خاوند ته هم دعا کوي چې الله تعالی دې ورته جنتونه ورکړي او د الله تعالی نه د خپل ګناه معافي هم غواړي. درنو دوستانو، ډیره دردونکې خبره ده چې زموږ ستاسو په معاشره کې هیڅوک هم چا سره داسې امداد نه کوي چې د هغه لاس نیوه وکړي او هغه ته د الله په نوم باندې څه ورکړي. خو هر څوک چې یو چا سره ښه کوي نو د هغه نه ضرور څه لالچ وي، نو داسې هیڅکله هم نه دي کول پکار. د الله تعالی په نوم باندې مرسته کول پکار دي او د انسانانو قدر کول پکار دي. امید لرم چې د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ضرور در سره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې د پښتو پوسټ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. ستاسو ټولو ډیره مننه.